فکری جنگ لومړی برخه. جنگ د عقیدې په زور او شور سره روان دی، لاندې تر فکري یرغل ایمان د مسلمان دی. جنگ د عقیدې په زور او شور د فکری جنگ تعریف استاد محمد قطب فکری جنگ دا ډول تعریفوي. فکری جنگ هغه جنگ ته وایي چې صلیبیان پکې د اسلامي زندګۍ مظاهر له منځه وړي او هم مسلمانان د اسلام له پیروۍ څخه لرې ساتي او هغه څه چې په اسلامي عقیدې پورې تړلي لکه فکر، درک، فرهنګ، ادب او رسم د غیر نظامي وسایلو پر مټ یې ویجاړوي. په هر ترتیب فکری جنگ د جنگ یوه نوې بڼه ده چې صلیبیانو په نظامي بریدونو کې له پرله پسې ماتې وروسته طرحه کړې ده. هغوی د یوه داسې غیر نظامي تګلارې په لټه کې وو چې له مخې یې وکولی شي مسلمانانو ته ماتې ورکړي، ځکه چې د هغوی هر نظامي برید ناکام شوی او پرته له دې چې هغوی پکې رسوا او شرمنده شي بله پایله یې نه ده لرلې. شرعي نظام په دې خاوره منلی شي، درد د دې مبینې فتح کله دوی زغملی شي. استاد محمد قطب زیاتوي لومړی کس چې اروپا ته یې د دغې اغیزمنې تګلارې پلي کولو ته راوبلله هغه د فرانسې پاچا نهم لویس و. هغه په صلیبي جنګونو کې د مسلمانانو په لاس بندي شوی او د مصر په منصوره زندان کې یې څه وخت تیر کړی و. وروسته بیا د فدایي په بدل کې آزاد شو. د مصر په زندان کې یې په دې موضوع ډیر فکر کړی و چې څنګه به وکولای شي مسلمانانو ته ماتې ورکړي. هغه د یوې داسې تګلارې په اړه چې په نظامي ډول پکې مخامخ کېدل نه وي ډیر فکرمن او په پایله کې دې پایله ته رسېدلی و چې پر جګړه ییز ډګر مسلمانانو ته ماتې ورکول شونې نه دي او باید له هر څه لومړی یې له عقیدې، فکر او فرهنګ سره وجنګېږو. دا و چې څنګه پاریس ته ورسېدو مسیحي نړۍ ته اعلان وکړ که غواړئ چې مسلمانانو ته ماتې ورکړئ یوازې په وسله ورسره مه جنګېږئ، ځکه په وسلوالو نښتو کې موږ تل ماتې خوړلې، بلې باید له عقیدې سره یې وجنګېږو، ځکه د مسلمانانو د بری راز د هغوی په عقیده کې پټ دی. خبیث څخه وساتو توحید له خاوندانو د تسلیس څخه. جنگ د عقیدې په زور او شور سره روان دی، لاندې تر فکري یرغل ایمان د مسلمان دی. جنگ د عقیدې په زور او شور سره روان دی، لاندې تر فکري یرغل ایمان د مسلمان دی. ټول پوستین بنسوځو لکومې وړې سپګینا، شکر امنیت د خدای مون وژنې للوګینا. پام چې مو هیڅ کله په غربي میډیا